پای نیټورک څه شی دی؟ په کوم هدف جوړ شوی؟ دغه پروګرام څه تضمینونه لري؟ او څنګه کولی شو دغه پروګرام خپل ګرځنده موبایل کې فعال کړو؟ که غواړئ د دې ټولو پوښتنو ځواب او د پای نیټورک په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړئ، نو دا ویډیو تر پای وګورئ او زما سره پاتې شئ. سلامونه، جوړ په خیر. زه صفی الله نوري د نوري ټیوب روزنیز چینل څخه ستاسې په خدمت کې. چینل سبسکرایب کړئ، زنګ بټن هم کېکاږئ ترڅو زما نورې ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. پای نیټورک آنلاین نوې کرنسي په 2019 کال د مارچ میاشتې په 14مه نیټه منځته راغله. دغه کرنسي د امریکا کالیفورنیا ایالت سټنفورډ پوهنتون د دریو سرمشریزو ساینسپوهانو ډلې هر یو نیکولیس کاکولیس چنکت یوفین وینس میک فلیپ د شراکت په پایله کې د 15 میلیارډو امریکایي ډالرو په لګښت سره د آنلاین کاروباریانو او سوداګرو د سودا او معاملاتو کولو په هدف د باوري نوې کرنسۍ پیژندلو په مخه رامنځته کړه. د نوموړې کرنسۍ د ترویج او باور فضا د رامنځته کولو په مخه یې ځان ته څو مهم شرایط او تضمینونه مخکې له مخکې چمتو کړل. دغه شرایطو کې ویل شوي چې د سوداګرۍ یا راکړې ورکړې لپاره عصري، پیاوړی او خوندي آنلاین میکانیزم اپلیکیشن چمتو کول، د 2 کالو لپاره خپل ګډونوالو ته پای کرنسي وړیا ورکول، د 2 کالو لپاره ګډونوال ته راټول شوي کرنسي بیه نه ټاکل، د 2 کالو تر پوره کېدو وروسته د نوموړې کرنسۍ بیه یعنې ارزښت ټاکل، د 2 کالو په موده کې د 100 میلیونو وګړو ګډون درلودل، د نړۍ په 120 هیوادونو کې د ATM یا خپلسري د پیسو ورکړې ماشینونه نصبول. پر 2021 مارچ 20 میلادي تاریخ د نوموړې کرنسۍ بیه یعنې ارزښت ټاکل. د نړۍ په مشهورو آنلاین تبادلې یا اکسچینج کمپنیو کې ځای ورکول او داسې نور. ملګرو، دا چې بیټ کوین کرنسۍ په نننۍ عام بازار کې تر 940 سره امریکایي ډالرو ارزښت لري او 2008 څخه تر 2009 میلادي کال پورې د بیټ کوین کمپنۍ ګډونوال ته د ورځې له 5 څخه تر 8 بیټ کوین وړیا ورکول. خو بیا هم خلک بې باوره وو چې ګوندې دا پروګرام او کرنسۍ بې ارزښته ده، چې بالاخره په 2010 کال کې ارزښت 0.8 ډالره وټاکل شو او په تدریجي ډول سره د دغې کرنسۍ ارزښت ډیر لوړ شو چې اوس مهال د یو بیټ کوین ارزښت تر 250,000 امریکایي ډالرو هم لوړ شوی. که چیرې تاسې نن ورځ یو بیټ کوین ولرئ، په نننۍ مارکیټ 940,000 امریکایي ډالر ارزښت لري چې اوس مهال د بیټ کوین کولو وړیا ترلاسه کولو چانس ختم شوی. خو پای کرنسي احتمال لري چې تر بیټ کوین ارزښت لوړ شي او شهرت خاوند شي، ځکه بیټ کوین تر 1 کال خلکو ته وړیا بیټ کوین ورکول او پای تر 2 کالو پورې. همدا شان بیټ کوین 2 میلیونه ډالر مصرف کړ او پای نیټورک 15 میلیونه ډالر مصرف کړي. بیا معلومه خبره ده چې دغه کرنسۍ به خپل ارزښت پیدا کړي. په هر صورت ښه ده چې دغه فرصت له لاسه ورنه کړئ، ځکه په دې به ستاسې کوم لګښت را نه شي او هر 40 ساعتونو کې به یو ځل ماین کول وي او بس. د پای اپلیکیشن هر سمارټ لرونکي تلیفون وګړي په وړیا توګه ترلاسه کولی شي او ډیر کم وخت شته چې د پای کرنسي په وړیا توګه لاسته راوړو او په راتلونکي کې به د هر یو کرنسۍ بیه تر 100 ډالرو پورې شي. ښه ده چې دغه پروګرام انسټال کړو. د پای نیټورک اپلیکیشن ډاونلوډ او انسټال لپاره لومړی کار چې باید وکړئ، خپل ګرځنده ټلیفون پلی سټور یا اپ سټور ته ورشئ او په سرچ برخه کې پای نیټورک ولیکئ. تاسو ته به دغه اپ راپورته شي. که پیدا مو نه کړ، لینک یې ډسکرپشن کې شته، یو کلیک سره یې ډاونلوډ کړئ. یو څه باید ووایم چې انسټال په وخت کې تاسو باید دې لوګو ته پاملرنه وکړئ چې دغه ډول لوګو وي، ځکه پلی سټور کې دې ته ورته مشابه نور اپونه هم شته. له دې ځایه په انسټال یا نصب باندې کلیک وکړئ. انسټال لپاره یو څه انتظار وکړئ. د نصب وروسته یې اوپن کړئ او اکاونټ جوړولو چارې مو بشپړې کړئ. دلته زموږ څخه داخلېدو لپاره د فیسبوک اکاونټ یا موبایل نمبر غواړي. ستونزه نشته چې هر یو څخه ورته داخلېږئ. زه د موبایل شمیرې څخه داخلېږم. دلته کنټینیو ویټ اکاونټ نمبر باندې کلیک وکړئ. دلته زموږ څخه نمبر غواړي. دلته افغانستان غوره کړئ او خپل ټلیفون شمیره ټایپ کړئ بغیر د کوډ نمبر.
دلته له تاسې یو پاسورډ غواړي. پاسورډ مو عددي او حروفي ټایپ کړئ. د اتو عدد څخه کم نه وي. لومړی توری بیا عدد ټایپ کړئ او یو ټکی باید کاپیټال یا غټ حرف وي. پاسورډ مو سیو کړئ چې هیر مو نشي. کنفرم. دلته خپل اصلي نوم ټایپ کړئ او کورنۍ نوم. په یاد مو وي چې مستعار نوم څخه کار وانخلئ او نوم مو د تذکرې او پاسپورټ سره سم ټایپ کړئ چې وروسته مو اکاونټ تعلیق نشي. دې ځای کې له تاسې یو کاروونکی نوم غواړي. دا نوم ته هغه وخت ستاسې اړتیا پیدا کیږي چې تاسې څوک پای ته رابلي، یعنی ستاسې د رابللو کوډ دی. او هر وخت چې وغواړئ خپل ځان لپاره ټیم جوړ کړئ او لینک نورو ملګرو ته واستوئ، دغه کوډ څخه په کارونې به ستاسې ټیم زیات شي. دا مهم دی، سیو کړئ. دلته له تاسې څخه پوښتي چې تاسې چا رابللی یاست. هغه شخص چې تاسو رابللی یاست د هغه نه کوډ راواخلئ او دلته یې ټایپ کړئ. او که دغه کوډ چې زه یې ټایپ کوم او تاسو ته په سکرین ښکاري دا زما خپل شخصي کوډ دی. که له دې څخه استفاده وکړئ منندوی به مو یم. اوس نو ستاسې پای چمتو دی او خپل فعالیت پکې شروع کړئ. یوازینی کار چې باید تاسې وکړئ هر 40 ساعتونو کې یو ځل خپل پای اکاونټ ته داخلېږئ او ماین بټن کېکاږئ. یو څه باید ویم، هغه کسان خپل کوډ په مرسته رابلئ چې تاسې اطمینان ولرئ فعال دي او په دې لاره کې له تاسو سره دي. دا به ستاسو سره دا مرسته وکړي چې کله دوی استخراج کوي تاسې هم استخراج کوئ، ستاسې د ماین قیمت یعنی ارزښت به یو څه لوړ پاتې شي. کوم کسان چې علاقه نه لري هغوی مه رابلئ، ځکه دوی به تاسو ته یوازې یونیفاید فینانس درکړي. د هویت تایید برخه کې تاسو ته زده کوم چې هویت مو څنګه تایید کړئ. کوم څه چې تر ټولو مهم دي، د هویت تایید لپاره باید تاسې پای نیټورک براوزر ډاونلوډ او انسټال کړئ. ډاونلوډ لپاره یې لکه څنګه چې پای نیټورک مو ډاونلوډ کړ همداسې پلی سټور ته ورشئ او پای نیټورک براوزر سرچ کړئ او ډاونلوډ یې کړئ. که پیدا مو نه کړ لینک یې ډسکرپشن کې شته، هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. وروسته د ډاونلوډ یې اوپن کړئ. ملګرو ممکن دا براوزر ځینې وخت تاسو ته کار ونه کړي. د دې لپاره تاسې خپل پای اپلیکیشن ته راشئ. دلته پورته دریو ټکو باندې کلیک وکړئ او وروسته دریم آپشن براوزر باندې کلیک وکړئ. تاسو ته به دغه براوزر حتما اوپن شي. په نیټورک براوزر کې تاسې مختلفې برخې وینئ او مختلفې نورې برخې لکه چاټ، ویلیټ او مختلفې نورې برخې. خو موږ څه سره چې کار لرو هغه د ویلیټ او KYC برخه ده. ویلیټ ستاسې د پیسو بټوه ده. کله چې تاسې دې برخې ته داخل شئ هغه کوډ چې تاسو ته د دې ځای ته د راتلو یو مرحله مخکې د کریټ کولو په وخت کې درکوي چې د انګلیسي ژبې تورو او اعدادو څخه جوړ کوډ دی. هغه ځان سره سیو وساتئ او دغه ډول سبب تاسو ته راشي. دلته شته کوډ به کاپي کړئ. دغه کوډ یو 40 رقمي کوډ دی. دا د کریټ کولو یا ایجادولو پر وخت دلته کاریږي. په یاد مو وي چې دغه کوډ مطمئن ځای کې سیو کړئ، ځکه دغه کوډ ستاسې د پیسو بټوې داخلېدو کوډ دی. که هر څوک دغه کوډ ته لاسرسی ولري ستاسې بټوې ته دننه کېدای شي او ستاسې شتمنۍ لوټ کولی شي. KYC یا هویت تایید. دې اصطلاح باندې د اقتصاد محصلین پوهیږي. KYC ناو یور کسټمر څخه راخیستل شوی مخفف دی او هدف یې د پیرودونکو هویت تاییدول او وریفای کولو څخه دی. مثلا که تاسې بانک ته لاړ شئ او پیسې راوباسئ، که پیسو اندازه ډیره وي نو ستاسو څخه تذکره او ځینې اسناد غواړي. دا په دې معنی چې تاسو بانک وریفای کوي او ستاسو هویت تاییدوي چې آینده کې کوم مسؤلیت دوی ته راجع نه وي. KYC د هویت تایید برخه کې له تاسو څخه د موټر لایسنس، پاسپورټ یا الکترونیکي تذکره او ژوندۍ ویډیو یو سلفي انځور غواړي چې دغه موارد ضروري او اړین دي. د دې مرحلې بشپړولو سره به ستاسې هویت د منلو ځواب 20 ورځې وروسته د پای اپلیکیشن لخوا راشي. یو خبره مو هیره نشي چې د KYC یا د هویت تایید بلنه باید تاسو ته راغلې وي. که بلنه تاسو ته نه وي راغلې دا کار مه کوئ او KYC بلنې لپاره باید انتظار وکړئ. خو په تاسف سره چې تر اوسه ماته هم KYC بلنه نه ده راغلې، لومړی باید وګورئ چې تاسو ته بلنه راغلې که نه. دې کار لپاره خپل پای اپلیکیشن اوپن کړئ، پورتنۍ برخه باندې کلیک وکړئ. دې برخه کې ماین چک لیست باندې کلیک وکړئ. دلته دغه مراحل ډیر ساده دي، بشپړ کړئ، لکه د براوزر ډاونلوډ کول، ویلیټ یا پیسو بټوې جوړول، ویلیټ کنفرم کول. دا تاسې خپله کولی شئ، ډیر ساده دي. یو څه لاندې سکرول وکړئ. که چېرته دغه برخه دغه ډول خړ رنګ باندې ښکارېده نو تاسې ته لا بلنه نه ده راغلې، او که شین بنفش رنګ سره ښکاره شو نو ستاسې بلنه شوي او KYC مو بشپړه کړئ.
مراحل ډیر ساده دي. چیرته که مو ستونزه لرله کومنټ یا پیام وکړئ، زه مو خدمت کې یم. خو ماته لا بلنه نه ده راغلی، انتظار باید وکړم. او که ستاسې هم همداسې خړ رنګ سره ښکارېده نو زما ملګري یاست او KYC بلنې ته تمه شئ. یو څه بل مه هېر نه شي، که چېرته تاسو ته بلنه نه وي راغلې، که تاسې په خپل تذکرې KYC وکړئ، ستاسې دغه کار به ترسره شي او شین ټیک به هم واخلئ. خو ستونزه به دا وي چې ستاسې راټول شوي پای به ستاسې پیسو بټوې ته داخل نه شي او تاسې به ستونزې سره مخ شئ. همداشان د KYC برخه کې خپل معلوماتو کې ډېر دقت وکړئ او ستاسې معلومات باید یو حرف هم ستاسې تذکرې یا پاسپورټ سره فرق ونه لري، که نه ستاسې هویت به تایید نه شي. انځور مو هم شفاف واخلئ. مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره مل پاتې شي او د KYC مرحلې بشپړولو په اړه به هم ډېر ژر ویډیو چمتو کړم. تمه اوسئ. هیله مند یم چې یو څه معلومات به مو ډېر شوي. که پوښتنه لرئ کومنټ وکړئ یا پیام وکړئ، زه به تاسې ټول ته ځوابونه درکړم او هیله کوم زما چینل هم سبسکرایب کړئ. سبسکرایب مې هېر نه شي. په دې کار سره به ماته مثبته انرژي راکړئ تر څو لا ښه محورک تاسو ته چمتو کړم. تر بیا ښه وخت، ښې چارې الله مو مل شه.